او بخونکي څښتن طلب کنم به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلامونه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ واوسئ. موږ او تاسې په 11 ټولګي کې دریم لوست ولوستل. موږ او تاسې د پندونو په هکله باندې درس ولوستل، دا چې پندونه څه وو او پندونه په نظم او نثر کې راغلي وو. په دې هکله مو پوره درس ولوستل او زده مو کړل. زموږ او د تاسې د نن ورځې لوست درس امروز ما و شما څلورم لوست دی. درس چهارم است، ژمنه یعنی وعده. دا چې وعده څه ده او وعده موږ باید څنګه سرته ورسوو، چگونه وفا بکنیم به وعده خود، دا به نن په دې درس کې زده کړو. امروز در این درس یاد میگیریم. په لومړي سر کې در قدم نخست راځو او په موخو یا اهدافو باندې خبرې کوو چې زموږ موخې څه دي، اهداف ما چیست. په پښتو ژبه کې کله چې راځو در قسمت زبان پښتو زمان کې میایم، لومړنۍ موخه، اولین هدف ما د پښتو ژبې زده کړه ده، یادگیری زبان پښتو هست. موږ باید پښتو ژبه زده کړو او نوې کلمې زده کړو، کلمات جدید را یاد بگیریم. د لوست موخه څه ده، هدف درس ما چی است؟ دا چې په ژمنه باندې پوه سو، ای که به وعده بفهمیم و بفهمیم که وعده یا وفا به وعده کردن ما یکی از خصوصیات خوب انسانهای خوب است. د خو انسانانو خو خوی ده. نو یو ځای درس لولو، یک جا درس را میخوانیم او کار کوو. خو خویونه، عادتهای خوب زیاد هست. عادتهای خوب چی است؟ زیاد هست. هر کدامش په خپل ځای کې در جای خودش پر ټولنه کې در اجتماع د انسان پر دریز او شخصیت اغیز لري. دریز، مقام، اغیز، تاثیر. هر خوی خوب در شخصیت انسان و بالای امو موقف و منزلت انسان در اجتماع چی داره؟ تاثیر داره. خو خویونه سړی درنوی. خوی خوب، عادت خوب انسان را سنگین می سازه، انسان را با وقار و با عزت می سازه. او سپک خویونه سړی سپکوي و عادتهای بد و خراب و اذیت کردن مردم انسان را چی می سازه؟ حقیر می سازه، ذلیل می سازه. اسلام مخته د ښو اخلاقو لارښوونه کړې ده. اسلام برای ما راهنمایی اخلاق خوب را کرده که ما باید اخلاق خوب داشته باشیم. له بدو اخلاقو څخه یې منع کړي یو، از اخلاق بد ما را منع کرده است. درواغ ویل، دروغ گفتن، د ژمنې سرته نه رسول، وفا به عهد نکردن او ښکنځل کول و دشنام دادن د منافقت نښې دي، نشانه های منافقت هست. درواغ سړی خواروي، دروغ گفتن انسان را ذلیل می سازه، پس ما نباید که دروغ بگوییم. ښکنځل د سړي شخصیت ته زیان رسوي. دو زدن، دشنام زدن شخصیت انسان را چی می سازه؟ متضرر می سازه. او د ژمنې سرته نه رسول و وفا به عهد نکردن پر ټولنه کې د انسان حیثیت در اجتماع حیثیت انسان را وقار او باور را ټیټوي، وقار و باورش را پایین میکنه. انسان د ټولنیز مخلوق په توګه انسان به حیث مخلوق اجتماعي اړ دی، مجبور است چې په خپل ځان کې داسې نیک خویونه پیدا کړي، چونین خوی و عادت نیک را خوب را پیدا بکنه او وروزی و تربیت بکنه چې د نورو په وړاندې که در مقابل دیگران د یو شمیر یو بشپړ انسان په توګه به قسم یک انسان کامل د احترام او درناوي وړ شي، قابل احترام و عزت شوه. اسلام د اخلاقو بشپړ دین دی، بشپړ کامل. اسلام دین کامل چی است؟ اخلاق هست. او حضرت محمد د نیکو اخلاقو د تعمیم او بشپړتیا لپاره مبعوث او گمارل شوی دی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای تعمیم و تکمیل ساختن اخلاق نیکو گماشته شده است یا مقرر شده است. دروغجن انسان ستاسو په نزد څه حیثیت لري؟ دروغجن انسان ستاسو په نزد څه حیثیت لري؟ انسان دروغگو در نزد شما چی حیثیتی داره؟ یک کسی که دروغ میگه، دوستتان دروغ میگه، خواهر، برادر و یا هم استادتان دروغ میگه، پس در اینجا حیثیت از او انسان چگونه میباشه؟ آیا او انسان احترام داره یا نداره؟ در این مورد باز میتونیم که جواب بدیم. خب راځو کیسه لولو، میم داستان را میخوانیم ببینیم که وفا به عهد چگونه بود.
وایي چې میگویند که یوه ورځ یک روز عمر بن خطاب د عدالت لپاره برای عدالت د خلکو په منځ کې ناست و، در بین مردم نشسته بود. ناڅاپه یو ښکلی او ښایسته ځوان چې دوو نورو ظاهرا ښایسته ځوانانو له لاسونو څخه نیولی و، ناگهان یک جوانی را که دو جوان دیگر زیبا و مقبول از دستایش گرفته بود خلیفه راوست. پیش خلیفه آوردن او را. عمر بن خطاب هغو ځوانانو ته وویل. عمر بن خطاب به او جوانا گفتند ځوان خوشی کړئ، جوان رها کنید او ووایید چې څه کیسه ده و بگویید که داستان از چی قرار است، چرا جوان زیبا و مقبول از دستایش گرفتین. ځوانانو وویل. جوانا گفتند موږ دوه ورونه یو، ما دو تا برادر هستیم، یو بوډا پلار مو درلود، یک پدر پیر داشتیم، په خپلو خلکو کې په نیکو اخلاقو او د مشرتابه په ټولو صفتونو مشهور و. در بین مردم خود به اخلاق نیکو و به صفات یک رهبر مشهور بود. یوه ورځ یک روز د تفریح لپاره برای تفریح خپل یو باغ ته تللی و، به باغ خود رفته بود، یعنی میخواست تفریح کنه، رفته بود به باغ خود. هلته د ځوان وواژه، در اونجا ای جوان او را کشت. وس له تا غواړم چې زموږ په منځ کې د خدای حکم جاری کړي. حالا از تو میخواهیم که در بین ما حکم خداوند را جاری بسازی، یعنی اون چیزی که خداوند حکم کرده همو را انجام بدیم. عمر رضی الله عنه هغه ځوان ته په تریو تندي وکتل. حضرت عمر به او جوان به پیشانی ترش دید، تریو ترش تندي پیشانی، او پوښتنه یې ترې وکړه و ازش سوال کرد ته څه ځواب لري؟ تو کدام جواب داری؟ ځوان ډیر زړور او فصیح و. جوان بسیار دلاور و فصیح بود، یعنی که زبانی چی داشت؟ فصیح داشت، روان داشت. و مسکید، لبخند زد، په ډیره خوږه ژبه وغږید و بسیار زبان شیرین صحبت کرد. وغږید، صحبت کرد، خوږه ژبه، زبان شیرین. او د عمر ستاینه او د هغه درناوی یې وکړ. صفت و ستایش عمر را و احترام از او را کرد. وی ویل، گفت په خدای قسم چې رښتیا یې وویل، به خدا قسم که راست گفتند. خو زه هم خپله کیسه درته کوم، اما ما هم قصه خود برات میکنم. بیا ستاسې خوښه باز دل خودتان یا خوشی خودتان چې څه حکم کوئ که چی حکم میکنید. زه یو کلیوالی عرب میم، ما یک مرد دهاتی عرب هستم، یعنی عرب هستم، از قوم عرب. وچکالی راغله، خشکسالی آمد، زه له خپلې کورنۍ او مال سره دلته راغلم. ما با خانواده و مال خود اینجا آمدم. هدفش مالش یعنی که با همو حیوانات خود در اینجا آمدم. لارمی په دې باغونو کې و، راهم در این باغ ها بود. ما اوښان درلودل، ما شتر داشتم. ما ته ډیر ګران و و ما بسیار عزیز بودند. این شترها بر ما بسیار عزیز بودند. د هغوی په ډلې کې د ښه نسل یوه ډیره ښایسته جونګۍ وه. در نسل از اونا، در بین گروه از اون شترها، در نسل از اونا یک شتر بسیار مقبول بود. جونګۍ یعنی چوچه شتر، یک چوچه شتر بسیار مقبول بود. د نورو اوښانو په ډله کې به داسې برېښېده، در بین شترهای دیگه یا در بین گروه شترهای دیگه چنان معلوم میشد، برېښېده معلوم میشد لکه پاچا چې د رعیت په منځ کې روان وي، مثل از این که پاچا در بین مردم روان باشه. یعنی اونقدر قشنگ و زیبا بود. جونګۍ د دې ځوانانو د پلار باغ ته مخه کړه. ای چوچه شتر به طرف باغ از این جوانها رفت یا پدر از این جوان رو کرد. د هغه باغ پر دیوال باندې د یوې ونې څانګه پرته وه. به دیوال از او باغ شاخه درخت افتاده بود. څانګه شاخه درخت افتاده بود. جونګۍ هغې څانګې ته خوله ور واچوله. چوچه شتر به شاخه درخت دهن انداخت، یعنی که او شاخه درخت با دهنش کنده کرد او پرې کړه و کنده کرد. ناڅاپه هغه بوډا سړی له باغ راووت. ناگهان مرد پیر از باغ برآمد. له ډېرې غوسې سترګې سرې اوښتې وې. از قهر زیاد چشمایش سرخ گشته بود.
یعنی چشماش چی شده بود؟ سرخ شده بود. په لاس کې یوه ډبره نیولې وه، د دست خود یک سنگ گرفته بود، د زمری په څیر وغړمبېده، به مثل شیر واره سر و صدا کرد. وغړمبېده یعنی سر و صدا کرد. بیا یې جنگی پر ډبرې کلکه وویشته. باز چوچه شتر را با موسنگش محکم زد. وویشته یعنی زد او مړه یې که و کشتش. کله چې می ولیدل، وقتی که دیدم جنگی ولویده، چوچه شتر افتاد یعنی که به زمین افتاد، په سر کې می اور بل شو، در سرم آتش در گرفت، یعنی من بسیار قار شدم. په هماغه ډبره می شیخ پر سر وویشت، با امو سنگ شیخ را به سرش زدم چې جنگی پرې وشتلی و که چوچه شتر را زده بود. د ډبرې په لګېدو بوډا سړی چیغه کړې. با زدن یا با خوردن سنگ پیرمرد چیغ زد او وروسته مړ شو و بعدا مرد. دا دوه ځوانان را ورسېدل. این دو جوان رسید، زه یې ونیولم، مرا گرفت او تا ته یې راوستم و پیش تو مرا آورد. عمر وویل. عمر گفت اوس چې دې په خپلې ګناه خوله وخزوله، حالا که به گناه خود اعتراف کردی یا دهن باز کردی، نو نشی خلاصیده، پس خلاص شده نمیتانی او باید قصاص شی و باید قصاص شوی. ځوان وویل. جوان گفت زه پر هغه شی خوښ یم، ما به او چیز خوش هستم چې اسلامی شریعت ټاکلی وي، که شریعت اسلامی او را تعیین کرده باشه. خو زه یو کوچنی ورور لرم، اما ما یک برادر کوچک دارم. ورور برادر. پلار می لمړینې د مخه هغه ته ډیر مال ورکړی. پدرم پیش از مردن به ازو مال و دارایی زیاده داده او د هغې د ساتنې دنده زما پر اوږو ایښې ده و وظیفه نگهداری از او مال را یا از او دارایی را به دوش ما گذاشته، اوږو، شانه یا دوش. ما ته یې ویلی و و ما گفته بود چې دا مال ستا د ورور دی، که این مال یا این دارایی از برادر تو هسته. د هغې ساتنه پر تا فرض ده، نگهداری از او بالای تو فرض است. ما هغه مال اخیستی او خښ کړی می دی. ما او مال را گرفتیم، او پیسه و دارایی را گرفتیم و دفن کردیم، در یک جای گور کردیم در زمین. لمات پرته نور هیچ چاته د هغې پته نه ده معلومه. بدون ما دیگه به هیچ کسی آدرس از او معلوم نیست که او در کجا است. د هغې پته نه ده څرګنده، یعنی آدرس از او پیسه را کسی نداره. که تاسې اوس زما د وژلو حکم وکړئ، اگر فعلا شما حکم کشتن مرا بتین، هغه مال به ضایع شي. او مال ضایع میشه، از بین میره او د هغې د زیان پړه به ستا پر غاړه وي و از ملامتی از او مال در گردن شما میشه، یعنی به دوش شما میشه. پړه ملامتی پر غاړه به دوش شما یا به گردن شما میشه. د آخرت په ورځ چې پاک خدای د بندگانو ترمنځ عدالت کوي، در روز آخرت زمانی که خداوند متعال بین بنده هایش عدالت را میکنه، عدالت را انجام میده، هغه کوچنی بس تا غاړې ته لاس واچوي. او برادر کوچک ما یا او خورترک به گردن شما دست خواهد انداخت یا به گریبان شما دست خواهد انداخت. که ما ته 3 ورځې مهلت را کړی، اگه به ما 3 روز مهلت بتین، 3 روز وخت بتین، نو زه به د هغې کوچني ورور د مال سرپرستی بل چاته ورکړم. پس ما امو سرپرستی مال برادر کوچک ما به کس دیگه خواد دادم او بیرته به تا راشم و دوباره پیش تو خواد آمدم. عمر په فکر کې ډوب شو. عمر در فکر شد، در فکر غرق شد، ډوب غرق او خپل سر یې څو شیبې ځوړند ونیو و سر خود را چند دقیقه آویزان گرفت، یعنی در فکر شد. بیا یې ناستو خلکو ته مخ واړاوه. باز به مردمی که نشسته بودن در اونجا در مجلس رو کرد، مخ واړاوه، رو کرد او وی ویل و گفت څوک د دې ځوان زامن کیږي؟ کی زامن ای جوان میشه؟ ځوان ناستو خلکو ته وکتل. جوان به مردم نشسته دید او د هغوی په ډله کې یې ابوذر ته ګوته ونیوله و در بین آنها به ابوذر انگشت گرفت.
یعنی که ابوذر را نشانی کرد او ویل و گفت دا سړی زما ضامن دی، این مرد ضامن است، ضمانت کننده است. عمر له ابوذر څخه پوښتنه وکړه. عمر از ابوذر پرسان کرد یا ابوذر، ای ابوذر، د دې ځوان د راستنېدو ضمانت پر غاړه اخلي؟ ضمانت برگشتن این جوان را بر عهده میگیری که نه یا نه؟ ابوذر وویل. ابوذر گفت هو، تر 3 ورځو پورې ضمانت کوم، تا 3 روز ضمانتش میکنم. عمر ځوان رخصت کرد. عمر جوان را رخصت کرد. کله چې زمانی که د مهلت وقت نزدیک شو، وقت مهلت نزدیک شد، یعنی 3 روز دیگه گذشت، چاشت نزدیک چاشت بود. پته ونه لگیده، هیچ خبری از جوان نشد. د ځوان پته ونه لگیده، هیچ خبری از دو جوان نشد. عمر له اصحابو سره ناست و. عمر با صحابه نشسته بود. ابوذر هم بود. هغه دو ځوانان په غوسه شول. او دو جوان که بچای پیرمرد بود قهر شدند او ویل و گفتند ای ابوذر، زموږ قاتل چیرته دی؟ قاتل ما کجاست؟ هغه سړی که تښتېدلی وي، او بچه یا او مرد اگه فرار کرده باشه، څنګه به بیرته راشي؟ چطور دوباره خواهد آمد؟ ابوذر گفت به خدا قسم که د مهلت وقت پای ته ورسیږي، اگه زمان وقت یا زمان مهلت به پایان برسه، یعنی که وقت تمام شوه او هغه ځوان را نشي و او جوان نیایه، زه په خپل ضمانت وفا کوم. ما به ضمانت خود وفا میکنم او ځان درته سپارم و خود بر شما تسلیم میکنم. سپارم یعنی تسلیم میکنم، میسپارم. عمر گفت به خدا قسم که هغه ځوان وځنډیږي، اگه او جوان ناوخت کنه، د شریعت له غوښتنو سره سم به د ابوذر په اړه حکم وکړم. مطابق خواسته های شریعت در مورد ابوذر حکم میکنم. د دې خبرې په اورېدو د ابوذر په خاطر د حاضرینو په سترګو کې اوښکې راغلې. با شنیدن این حرف و به خاطر ابوذر در چشم حاضرین اشک آمد، یعنی که ابوذر ناحق و بیگناه چی میشه؟ قصاص میشه. د غونډې حاضرینو یو تر بله په خبرو پیل وکړ. حاضرین مجلس در بین خود گپ را شروع کردند. له ځوانانو څخه یې د دیت یا خونبها غوښتنه وکړه. از جوانا خواستار خونبها شدند که شما قصاص نکنین، خونبها بگیرین. ځوانانو د چا خبره ونه منله. جوانا گپ کسی را قبول نکردند او له قصاص پرته په بل شي ناراضي کېدل و بدون قصاص به چیز دیگه راضی نمی شدند. په دې وخت کې در این وقت خلکو د ابوذر آرمان کاوه. مردم آرمان و کاش چی را میکردن؟ ابوذر را میکردن او ژړل و گریه میکردن. ناڅاپه ناگهان هغه ځوان راښکاره شو. او جوان معلوم شد آمد او د عمر په مخ کې ودرید و د روبروی عمر ایستاده شد. په داسې حال کې چې در چنین وضعیتی که سا او تگیا او په تندی خولې روانی وی، در چنین وضعیتی که نفسش گرفته بود و تشنگی او را گرفته بود و عرق در پیشانیش جاری بود. په فصیح ژبه پر عمر سلام واچو. با زبان بسیار روان بالای عمر سلام انداخت. وروسته عمر ته وویل. بعداً به عمر گفت هغه کوچنی می پر ترور وسپاره. او خورترک را به امیم سپردم او د مال د ځایګی می ورته وښود و جای او پیسه را برش نشان دادم. د ژمنې د سرته رسولو لپاره د اوړي په ګرمۍ کې په منډه راغلم. برای انجام وعده خود در گرمی تابستان به دوش آمدم. خلک د ځوان له رښتینولي، مردم از صداقت جوان پر وعده د هغه د وفا او مرګ ته د راتګ له امله هیڅ پاتې شول و برای وفا به عهد خود و آمدن به طرف مرگ خود حیران ماندند که چه قسم یک جوان است که آمده و مرگ خود میخواهد.
ځینو حاضرینو ویل. بعضې حاضرین میگفتند څومره ښه کار او څومره ښه ژمنه، چقدر کار خوب و چقدر وعده خوب. ځوان وویل. جوان گفت آیا نه پوهیږئ، آیا نمیفهمین چې د الله له اجل څخه خلاصی نشته که از اجل خلاصی نیست؟ ما پر خپله ژمنه وفا وکړه. ما به وعده خود وفا کردم چې څوک ونه وایي که کسی نگویه په خلکو کې وفا له منځه تللی، در بین مردم وفا از بین رفته است. ابوذر وویل. ابوذر گفت به خدای قسم، به خدا قسم ای عمر، دا هلک می نپیژانده، ای بچه را نمیشناختم چې څوک او د کوم ځای دی، کی هست و از کجا هست. تر دې د مخه می هم لیدلی نه و، قبل از هم او را ندیده بودم. خو کله چې اما زمانی که په حاضرینو کې یوازې ماته مخ را واړو، در بین حاضرین فقط طرف مرو کرد یا طرف مروی خود دور داد، نو ښه راته نه برېښېده، رد یې کړم. پس برم خوب معلوم نمیشد، نه برېښېده، معلوم نشد چې رد یې کړم که ردش کنم. میړانې می اجازه را نکړه، شجاعتم برم اجازه نداد. نهیلی یې کړم که ناامیدش کنم چې څوک ونه وایي که کسی نگویه میړانه له نړۍ ورکه شوې ده، شجاعت از دنیا از بین رفته. هغه مهال هغو دوو ځوانانو وویل. وخت و دو جوان گفت موږ د الله د رضا لپاره د خپل پلار وینه دوی ځان ته وبخله. ما به خاطر رضای خداوند خون پدر خدا خون پدر خدا به این جوان بخشیدیم، وبخله بخشیدیم. چې څوک ونه وایي که کسی نگویه احسان پچکی نشته، در کسی احسان نیست. بیا عمر هغو دوو ځوانانو ته مخ واړاوه او ویې ویل. باز عمر به او طرف از او دو جوان سیل کرد و گفت د پلار خونبها له بیت المال څخه واخلئ، خونبهای پدرتانه از بیت المال بگیرید. ځوانانو وویل. جوانا گفتند موږ د الله د رضا لپاره هغه ته د خپل پلار وینه وبخله. ما برای رضای خداوند خون پدر خود بخشیدیم او له هغه تیر شو و از او تیر شدیم. د دنیا د مال طمع نلرو، توقع مال دنیا را نداریم. پس این بود داستان ما شما. دا اوس موږ او د تاسې کیسه موږ وکتل، ما دیدیم چې ښه او نیک اخلاق د انسان ګاڼه ده، یعنی زیور انسان است اخلاق خوب و نیک. په انسان کې داسې یو لړ صفتونه شته، در انسان یک تعداد صفت‌هایی هست چې انسانی جوهر یې بوری که جوهر انسانی او را میشمارند. صداقت، ریښتینولي، صداقت، په وعده وفا به عهد، دروغ نویل، دروغ نگفتن، میړانه، شجاعت، پد ساتل، عزت نگه داشتن، له خیانت څخه ځان لرې ساتل، از خیانت خود دور نگه داشتن، نیکه او خوږه وینا او په لسګونه داسې نور هغه صفتونه دي و به دهها این چنین صفت‌هایی هست که له انسان څخه انسان جوړوي، که از انسان جوړ میکنه. دروغ ویل، دروغ گفتن په ټولنه کې د انسان وقار را ټیټوي، در اجتماع وقار و حیثیت جوان را پایین میکنه. که یو ځل اگه یک دفعه څوک په دروغ مشهور شو، کسی به دروغ گفتن مشهور شد، نو بیا یې په ریښتیا هم څوک باور نکوي، باز به راستش هم کسی باور نمیکنه. مثل از همون قضیه چوپان دروغگو. یو شمیر اخلاق فردی دی، یک تعداد اخلاقی که هستن فردی هستن. زیان او ګټه یې یوازې یو فرد ته رسیږي، زیان و ضررش فقط به یک نفر میرسه. خو یو شمیر نور بیا ټولنیز اړخ لري، اما یک تعداد دیگه باز امو بعد اجتماعی دارند. د ټولنې بنسټ جوړوي، اساس اجتماع را جوړ میکنن او له ټولنیزو ارزښتونو څخه ګڼل کیږي و از ارزش‌های اجتماعی چی میشه؟ شناخته میشه یا هم شمرده میشه. وګورئ ببینید په پورته کیسه کې در داستان بالا پر ژمنې د یو ځوان وفا څومره ښېګڼې لري. وفا به عهد یک جوان چقدر خوبی ها را داشت. هم یه ځوان له هرومرو مرګ څخه وژغورو،
هم جوان را از مرگش نجات داد که مرگی که حتمی بود، او هم یه انسانی جوهر په ګوته کرد و هم جوهر انسانی را انگشت نمار ساخت که چیرته له لومړی هغه وږي خالی کړی وي، اگر از اول شانه های خود چی میکرد؟ خالی میکرد او پری عمل نوای شوی و بالایش عمل نمیشد، نو ټولنیز و ارزښتونو ته زیان رساو. پس به او ارزش های اجتماعی چی میشد؟ ضرر میرسید. پس از این داستان نتیجه میگیریم که ما باید اخلاق خوب داشته باشیم، رفتار و کردار خوب داشته باشیم، که اخلاق ولرو، دروغ و نوایی، دروغ نگوییم، چاته ضرر و نرسه و به کسی ضرر نرسانیم و با کسی که وفا بکنیم یا با کسی که وعده بکنیم باز او باید وفا کنیم تا که ما عزت ما از بین نره، تا که عزت ما چی نشه؟ خرچدار نشه. په متن لنډیز کې مو هم دا ولوستل. په شلمه پاڼه کې در صفحه 20 زده کړه له کوره تر ګوره، آموزش از خانه تا قبر، یعنی که بیاموزیم از گهواره تا گور. وای میگویند یو دوست د یو عالم د ناروغۍ پر مهال د عیادت لپاره د هغې کور ته ورغی. یک نفر در خانه یک عالم در وقتی که مریضم بود به عیادتش رفت. عالم چی د زن کردن په حالت کې و، عالمی که در حالت جان کندن بود، له خپل دوست څخه یې د یوې مسئلې پوښتنه وکړه. از دوست خود در مورد یک مسئله پرسان کرد. دوست یې ورته وویل. دوستش برش گفت ته د زن کردن حالت کې تو د وقتی جان کندن هستی، دیگه میموری، و مسئله څه کوي؟ به این مسئله چی میکنی؟ عالم ورته وویل. عالم برش گفت دا به ښه وي، ای خوب خواد بود چې په دې مسئله باندې پوه شم او بیا مړ شم که این مسئله را بفهمم و بعدا بمیرم. یعنی که آموزش در هر وضعیت باید ما آموزش را داشته باشیم. حدیث شریف لرو. یک حدیث شریف داریم. ښایي د غلا او درغلۍ ځاله یوه ورځ ویجاړه شي، شاید آشیانه دزدی و فریبکاری یک روز از بین بره، خود رښتیا او امانت ماڼۍ، اما قصری که با راستی و صداقت و امانتداری ساخته شده ټینګه، یعنی محکم شده ساخته شده، پر خپل ځای ولاړوي، بالای جای خود استوار می باشه، یعنی هیچ وقت از بین نمیره. په فعالیتونه هم نه لرو. دا اوس زموږ او د تاسې لوست ای بود درس ما و شما چې ژمنه و وعده بود، موږ باید په ژمنې باندې وفا وکړو، ما باید به وعده خود وفا کنیم. که چیرته پوښتنه لرئ، اگر سوالی دارین کولی سئ په کامنت کې وپوښتئ. میتونین که در کامنت ویدیو باز سوالاتتان داشته باشین او خپل پوښتنې را سره شریک کړئ. که چیرته خپل کوم نصیحت لرئ، کوم پند لرئ، کومه داسې کړنه لرئ چې یا داسې کیسه لرئ، کولی سئ په کامنت کې را سره شریک کړئ. اگر این چنین داستانهایی را دارین میتونین که همراه من شریک بسازین. تربیه تاسو په لوی څښتن تلاس بارم علامومل.